بادام له ونو څخه په ترلاسه کیدونکو وچو میوو کې تر ټولو غوره وچه میوه ده. که چیرته موږ هره ورځ له 4 تر 10 بادام وخورو نو زموږ روغتیا ته دا ګټې لري. بادام خوړل د انسان وجود ته زیاتې تغذیوي ګټې رسوي. بادام د دماغو او اعصابو فعالیت زیاتوي او همداشان د عمر په ډیریدو سره د الزایمر ناروغۍ ګواښ کموي. بادام د ویټامین ای په درلودلو سره د انسان حافظه پیاوړې کوي او د کمزورۍ مخنیوی کوي. د بادام خوړل د ماشومانو په ذهني ذکاوت کې مهم رول لوبوي. امیندوارې ښځې باید هره ورځ د 4 څخه تر 10 دانې بادام وخوري ترڅو د مور او ماشوم د دماغو لپاره کافي ضروري خوړنیز مواد ورسیږي. همدارنګه د بادام خوړل مو د زړه له ناروغیو څخه ساتي. هره ورځ 4 دانې بادام خوړل د وجود د وزن په کموالي کې هم خورا ګټور دی. د بادام خوړل د انسان په ښکلا او تازهوالي کې ډېر رول لوبوي. بادامو کې په پرته کچه فاسفورس چې د غاښونو په سلامتیا کې فعاله ونډه اخلي. د بادامو خوړلو په برخه کې دا 2 لارښوونې هم په پام کې ونیسئ. په ورځني ډول له 10 څخه باید ډېر بادام ونه خورو ځکه د چاغوالي سبب کیږي. د دې لپاره چې بادام په بدن کې ښه هضم او جذب شي نو لومړی بادام په اوبو کې د 100 ساعتونو لپاره خیشته کړئ او وروسته پوستکی ترې لرې او ویې خورئ.